جلالاباد ښار اتمه ناحيه شپږویشتم او 43م ګذرونو کې د جلالاباد ښار والۍ له لوري د دوه فرعي سړوکونو د کانکرېټ کولو چارې پیل شوې. د جلالاباد ښار والي سکتوري رئیس انجنیر وحید الله مخلص وایي په دغه پروژو چې 1.8 کیلومتر سړک رغول پکې شامل دي شاوخوا 18 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي چې د نړیوال بانک په مرسته د یونپس مرستندویه ادارې چارې مخ ته وړي. دا په اتمه ناحيه کې دوه پروژې افتتاح وه چې تقریبا 1.8 کیلومتره سړک او دې سره ویالې پکې شامل دي چې ټوله بودیجه 18 میلیونه افغانۍ کېږي چې د بانک جهاني لخوا څخه ورکول کېږي او دغه پروژو هدف او موخه همدغه ده چې دلته کوم خلک غریب دي هغوی د کار زمینه مساعده شي او پکې کار وکړي او خپل کور ته حلال نفقه او رزق یوسي. د سیمې اوسیدونکو بلال احمد سکندر له اسلامي امارت څخه په مننې وایي چې ستونزو ته رسیدګي وکړه. دغه سړکونه ډېر ستونزو سره مخامخ وو ځکه چې بارانونه کېده زموږ سیاست زنانه هسپتالونو او مکتبونو ته تګ راتګ نشو کولی اوبونه به ډنډ وو. د خپل ښاروالۍ لخوا مننه کوو ځکه چې راغله او زموږ دغه ستونزې ولیدلې او د سړک د پخېدو کار یې پیل کړو. د سیمې یو بل اوسیدونکی رحیم الله بیا له جلالاباد ښاروالۍ غوښتنه کوي چې دې سیمه کې نورې پروژې هم پلي کړي. نور هم عمومي سړکونه دي فرعي کوڅې دي مشکلات زیات دي موږ د حکومت نه او د مؤسساتو نه دغه غوښتنه ده چې زموږ د ستونزو ته رسیدګي وکړي ځکه په دې یو سړک باندې زموږ ستونزې نه حل کېږي. دا خو یو سړک دی موږ نور هم عمومي سړکونه لرو په هغه کې هم زنانه نور سپینګیري مشران د مشکلات سره سر دي کله چې باران وشي دا سړکونه ټول د اوبو نه ډنډي په دې باندې زنانه تګ راتګ نشي کولی. د مسؤلینو په خبره دغه دواړو پروژو کې 800 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.